یہ دیکھیں کوئی 30 سال بعد سائیکل پہ بیٹھے ہیں، دیکھتے ہیں کہ چلا سکتے ہیں کہ نہیں۔ یا اللہ خیر، یہ ہمارا اسپیشلسٹ ہے سلاد کاٹنے کا کہ جو نا پیروں سے پکڑی چاٹو اول نہ دے پکڑی خورای خانه دلته آواز نه راځي خورای السلام علیکم ویور، اس وقت ہم نکل رہے ہیں اپنی نئی ویلا کی طرف جو کہ ایک افطار پارٹی کے سلسلے میں ہے۔ پھر ہم جائیں گے آگے دوستوں کے پاس اور آپ کو دکھائیں گے کہ اس کے لیے کیا کیا پروگرام کیا ہے اور کس طرح ہم نے افطاری کا پروگرام بنایا ہوا ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آئے گا۔ نکلنا ہے آگے، وہ دوست ہمیں نظر آ گئے، یہاں پہ ہم نے جانا ہے۔ یہاں پہ جو عصر کا ٹائم ہے، نمازی ادا کر رہے ہیں جماعت کے ساتھ۔ ابھی ہم جاتے ہیں ان کے پاس۔ لوکیشن ہے، یہاں پہ ہماری افطاری ہوگی، باقی دوست بھی آئیں گے، یہ سارے آئے ہوئے۔ وعلیکم السلام، څنګه له خیر؟ زه وروسته انټرویو درکړم دا خبرې یہ دیکھیں السلام علیکم، نمبر وقت تاسو خلاصه پخ کړی دی۔ السلام علیکم، یہ پرنسپل صاحب ہے جو کہ دا پروگرام پاگی دغه کې دی سایکل مبارکۍ کې۔ السلام علیکم، څنګه له خیر؟ السلام علیکم، السلام علیکم۔ سره خامه دراونه وړي پیارو سے تاسو نا وخت را لیدا ولې تاسو خدا نه یہ ہمارا اسپیشلسٹ ہے سلاد کاٹنے کا۔ اجي او ها نو بیل پہ چلی ځکه بیا په ویلینګو کې یہ بایو کا ٹیچر ہے اور یہ بایو کے طریقے سے اپنی سلاد کی جو نا اس کی کٹنگ کر رہے ہیں۔ یہ ہمارا استاد محترم ہے، اسلامک ہسٹری کا ٹیچر ہے اور خیر صاحب ہے۔ السلام علیکم، یہ کچھ بن رہا ہے لیکن دیکھتے ہیں۔ یہ بھائی چکن کڑھائی بن رہی ہے، یہ ہانڈی بن رہی ہے۔ یہ ہم ادھر آئے ہوئے ہیں دریا سوات کے کنارے، دوستوں کے ساتھ افطاری کا پروگرام بنائے ہوئے ہیں، تو امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئے گا اور ہم آپ کو ساتھ ساتھ آگے اور بھی دکھائیں گے ادھر ہم نے کیا کرنا ہے اور کس طرح کرنا ہے۔ یہ سارے دوست اکٹھے ہوئے ہیں جو کہ افطاری کے سلسلے میں یہاں پہ آئے ہوئے ہیں۔ یہ دریا سوات کا خوبصورت منظر، خوبصورت لوکیشن ہے، یہاں پہ لوگ آتے ہیں یہاں پہ گھومنے پھرنے کے لیے۔ تو امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی گی۔
نه په دې به نه کنه ما ډېره مړله څه نه شي یار چا سایکل به ما ویسي 80 کیلو وزن دی که 90 تاسو کنټرول به کی دا هوا ټیبل دا کنټرول دا به کنټرول کې خدا کلیکای نه ګور ہے شرط پہ لگو تھوڑا میں عشاء قبضے لگے نہیں کوئی 30 سال بعد سائیکل پہ بیٹھے ہیں دیکھتے ہیں کہ چلا سکتے ہیں کہ نہیں یا اللہ خیر ابھی چلانا مشکل ہے تھوڑا سا وعلیکم السلام کم دیر راغلی ہے خوشی دی ہے شکل راغلی ہے دلته ما افطاري کړو صحیح ہے زبردست یاروں سے یہ سیکل مبارک سے ہوا یہ پرنسپل صاحب ہے ہمارے فوڈ چاٹ ما والا مڑا یہ فرمان رحم صاحب ہے فرمان شوز بڑنگوڑا ممانو کا اونر اس نے سیل لگایا ہوا ایک شوز پہ تو آفر کیا آفر ہے بھائی ہر کڈز لیڈیز سب کے یہاں پر لگایا ہے بولا ممانو پھر لور یوسی خالق زائی گڈ السلام علیکم یو ګلاس کې نه چاټ 14 پیروں سے پوکھری چاٹ اول نہ دیکھو یہ پیروں سے بس چاٹ چاند نواب کیمرہ مین چاند نواب کے ساتھ دریا سوات کے کنارے افطاری کا پروگرام بنا رہے یہ میرا کیمرہ مین ہے چاند نواب جو آج کل دوسری ڈیوٹی پہ مامور ہے یہ ملٹیپل رول ادا کرتا ہے لقمان صاحب کم دي نه راځي یار مردان نه اچھا بھائی ګوډ دا ملګری زموږ افطاري نه راغی د مردان نه او دې لوکیشن ته راغی ډېر ښکلې لوکیشن دی ډېر ښکلې ځای دی ور لکشو
بالکل افطاري مبارک کې سوال غواړي ماشاءالله څنګه افطاري کې پیدا پکې ډېر مزه کوي ملګری راغون ټوټه ټوله کېدو او ډېر مزه وکړه زبردست ها مولانا صاحب نن افطاري مبارک کې سوال غواړي ها ترو دور باسه یارو سے تاسو راغلي محتمم سے سوالات جی لر اوبر دا ټیم موږ راغلي یو د سیند په غاړه او ملګرو سره افطاري له او ډېر خوندور پروګرام دی افطاري پروګرام دی نو امید دی چې تاسو به خوښ شي بس ماښام کېدو والا دی او زموږ افطاري تقریبا تیاره ده نو تاسو بس مخکې کوم حالات ښه وي تیاری شروع دی او نن ډېر زبردست موسم دی دلیل نه نو ډېر خلک راغلي دي ځای په ځای باندې ګروپونه ناست دي افطاري لپاره سویل غواړي دې ټایم او افطار پات زبردست یو خو ډېر زبردست ټایم دی یا زبردست موسم دی ماښام دی د افطاري ټایم دی سړی د څه غواړي یاره کوله مې زور ورکړو ځان بدل इंटरनेशनल डिजिटल इंग्लिश ته هغه فعال یاره کاپنه چکوي باندې ورک پکې نه راځي نمبر د आवाज هم پکې دا پروګرام نه دی ګیدرینګ ډېر یو ښه کار دی سرخه چې ټول کی دي کنه سرو ټول لاس پد کوي دعا وکړي ټول سره چې دعا وته چاټ کې مړ ځان په سره کې دعا خامخ راځي هر چا خپل اجتماعي چلال شي لقمان راته شو مقامه یارو سے شاته راته ټول به زرا ولا ټیم ته وګورئ نه دا ګاډي رن کو خورای خانه دلته आवाज نه راځي خورای ویلې دی خورای دا ټیم خبره ده ټیمو الله اکبر نه چې تیس نه کوله الحمدلله